اوس که څوک زما په نظر باندې دغه نوي ولسمشر ته چې هر څوک راځي او په اغلب ګمان سره او له بده مرغه کېدای شي بیا هم همدا حامد کرزی ستاسو ولسمشر وي هغه ولسمشر چې په 7 کالو کې د ده په موجودیت کې افغانستان دغسې حالت ته چې ما مخکې تاسو په مخ کې وضوح کېښود البته ټول مسؤلیت به د ده نه وي خو د افغانستان د یو زعیم په توګه چې البته زعیم نشو ورته ویلی خو هغه کوم پروسه کې چې راغلی دی دغه مسؤلیت ده ته راجع دی چې افغانستان په دغه اوسني بحران کې چې څومره ډوب شوی دی یو مسؤل پکې دی نو ډېر په اغلب ګمان سره همدا سره یو بیا تاسو ته راځي نو یوه دغه هیله ده چې زه یې قطعا هیله نه ګڼم دویمه خبره دا ده چې د اوباما ستراتیژي ده ډېر خلک دې ته خوشحاله وو چې اوباما به راشي په افغانستان کې به یو نوی بدلون راشي په افغانستان کې به د نجات څه نوې لارې به طرحه شي زما په نظر باندې د اوباما ستراتیژي هم ټوله د پښتنو په وژنه باندې څرخېږي هغه وایي چې زه افغانستان ته نور ځواکونه رالېږم دا نوي ځواکونه به څه کوي دا خو به پښتانه وژني کوم بل کار خو به نه کوي دی وایي چې زه په پاکستان باندې فشار راوړم دا اوسني عملیات چې هلته روان دي دا ټول د پښتنو وژل دي هلته یعنې صحیح ده چې که ترهګري وي که افراط وي دغه ډول پدیدو سره مبارزه پکار ده او موږ تاسې پوهېږو چې هلته څه لوبې روانې دي د خبره دا ده که د اوباما ستراتیژي کامیابېږي نو معنا ده چې پښتانه به ښه ډېر قتلېږي خو که اوباما ناکامېږي بیا به څه کوي اوباما به بیا د ایران سره د پاکستان سره د روسیې سره معامله کوي خو د خپلو ګټو په سر نه زما او ستا د ګټو په سر به بیا معامله ورسره کوي بیا به زما او ستا په سر باندې معامله ورسره کوي نو موږ په دواړو حالاتو کې بایلونکي یو ځکه چې ایران روسیه پاکستان هغسې بنسټونه هغسې حکومتونه هغسې ادارې او مؤسسې لري چې هغوی په خپلو ګټو باندې پوهېږي او د دې وړتیا هم لري چې څنګه د خپلو ګټو نه دفاع وکړي خو ته څوک لرې راځئ اوس خپله وګورو چې موږ تاسې څه لرو پښتانه څه لري معمولا یو هیواد چې د بحران نه راوباسي یو هیواد چې د تباهۍ نه راوباسي یو ولس چې د تباهۍ نه ژغوري یا دا وي چې هلته یو ملي حکومت وي یا ملي مؤسسات وي یا ملي خوځښتونه او حرکتونه وي افغانستان نه ملي حکومت لري یا پښتانه په مجموع کې نه یو ملي حکومت لري نه ملي مؤسسات لري لکه ځینو ځایو کې چې یا پارلمان دی یا اردو ده یا عیسای دی یا په ترکیه کې مثلا اردو یا په پاکستان کې اردو ډېر مهم رول لوبوي یا په ځینو نورو هېوادو کې استخباراتي ادارې دي او نه موږ تاسې هغسې سیاسي ګوندونه لرو چې افغانستان حساب وکړي له بده مرغه شته دي یو شمېر ګوندونه په لارو بر افغانستان کې خو هغه قطعا په یوازې توګه د دې وړتیا نه لري چې افغانستان له دغه بحران څخه راوباسي نو اساسي پوښتنه خو دا ده چې په دغسې یوه ناهیلۍ کې چې موږ تاسو ورسره مخامخ یو زه غواړم چې دا خبره تاسو سره شریکه کړم په دغسې یوه ناهیلۍ کې چې موږ تاسو ورسره مخامخ یو او هېڅ هغسې یو قوت نه ښکاري چې افغانستان ته نجات داسې معجزې د معجزې کار موږ تاسو نشو کولی او له بده مرغه یو چا ویل چې معجزې خو پېښې شوې دغه دېرشو کالو کې هغه معجزې مغفرت د پښتنو په تاوان وي او منفي معجزې وي خو کاسې خدای پاک زموږ دپاره یوه بله ښه معجزه پېښه کړي نو هغه بېله خبرې وي خو تاسو خو اورېدلي دي چې خدای پاک هم د هغه قومونو حالت نه بدلوي مګر دا چې دوی خپله په ځان کې د بدلون اراده ونه کړي نو خبره دا ده چې که پښتانه په ځان کې د بدلون اراده ونه کړي که چیرې پښتانه په ځان کې د تغییر اراده ونه کړي نو زه فکر نه کوم چې دغه بیړۍ چې ډوبېږي موږ د دا ساحل ته ورسوو زما اساسي خبره دا ده چې راځئ موږ تاسې ځان سره فکر وکړو چې د څومره چې موږ تاسې ورته دردېږو دغه وطن ته څومره چې موږ تاسې ورته ضرورېږو آیا هغه څه چې زموږ تاسې په وس کې دي هغه مو ټول کړي دي آیا دغه کومې غونډې چې موږ تاسې جوړوو د کومې هلې ځلې چې موږ تاسې کوو آیا دا د افغانستان درد دوا کولی شي ما یوه بله ورځ هم په یوه غونډه کې دا خبره وکړه چې که داسې ځان سره محاسبه وکړو چې دغه دېرشو کالو کې څومره غونډې څومره بحثونه څومره خبرې که تلیفوني وي که په کورونو کې وي موږ تاسې کړي دي که د ټول موږ تاسو محاسبه کړو که چېرې دا وخت موږ تاسې په یو عملي کار باندې لګولی وی او په رښتیا د افغانستان د نجات دپاره وقف کړی وی آیا موږ ډېر لوی کار نه وی کړی زه دا نه وایم چې هر څوک دې پاڅي او بس خپل ژوند او روزګار دې پرېږدي او ووایي چې زه مبارزه کوم که دا کار موږ تاسو وکړو په دې هم دښمن خوشحالېږي ځکه چې هغه د خدای غواړي چې موږ تاسو خپل کار او روزګار پرېږدو لکه دغه 12 لکه پښتانه یې چې مهاجرت ته اړ کړل خو زه داسې وایم چې که موږ تاسې هر یو د دې تر څنګ چې خپل کار روزګار کوو هر څوک د خپلې وسې سره که د چا پیسه ده که د چا لیکنه ده که د چا قلم دی که د چا ژبه ده که د چا یوه منډه ده که دا موږ تاسې سره یو کړو خو لږ په پراخ نظر باندې
او دغه درد او دغه غم چې نن پښتنو باندې روان دی د خپلو وړو سلیقو د خپلو وړو اختلافاتو قرباني نه کړو او موږ تاسو لاسونه سره ورکړو آیا نو شو کولی چې دې وطن ته نجات ورکړو اوس خو هغه احمدشاه موږ تاسو له کومه ځای را پیدا کوو بیا هغه میرویس نیکه به له کومه ځای را پیدا کوو څه به تر پایه پورې موږ تاسو د احمدشاه او د میرویس په تورو باندې ویاړو موږ خپله څه کړي دي آیا دغه زور کافي دی آیا دغه غونډې کافي دي زه فکر کوم چې هره غونډه ډېره ښه ده د بحث دپاره د خبرو دپاره اما راځئ په دې باندې فکر وکړئ چې د هغې عملي لاسته راوړنه چې ده موږ د دغه اوسنی اور چې په دې وطن کې بل دی دغه د سم څومره مرسته کړې ده د دې په وژلو کې زه وایم چې راځئ په دې باندې فکر وکړئ زه یوازې همدا خبره تاسو سره وړم چې تاسې ځان سره په همدې باندې فکر وکړئ چې آیا موږ تاسې هر چا سره چې څه وس دی هغه مو د وطن دپاره کړی دی بس ما همدا خبرې ډېره مننه د ښاغلي خوشحال روحي څخه ډېره مننه ډېره ارزښتناکه وینا یې واوروله خدای دې وکړي چې دغه د پښتنو د مخ ستوری روښان شي معجزه کېږي او که هر څه کېږي او موږ او تاسې یو بل ته سره لاسونه ورکړو